محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا چو اسمع تلاوات کرد. دا سورة آل عمران د 14 آیات څخه تر 13 آیات پورې، یعنی اولسم داخل دي 13 ته ودرېد. په دغه آیاتو کې الله عز وجل چې کومه خبره وس بیانې رب چې د ما قبل سره اول باید بیان سی بیا ترجمه ده. رب چې دا دی په 10 آیات کې دغه سورت ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم ترجمه مشکله وستې بزدای هغه کسان چې دی کافران سوي دي ولې هیڅ کله به دفاع ونه کې د دې اموال د دې اولادونه د دې د عذاب څخه الله پاک ایچي او دې د اور پیل وځي. یعنی الکه د دې د پاره مال او اولاد ذکر کړه چې دا د الله تعالی د عذاب څخه تا نس خلاصولای په دې منازل خپل ځان ته کار سازي وک. نو دغه خبرو څخه دا معلومه سوله چې اولاد او مال دا چې دا د بے فایده شي دي چې نو فایده نه کوي. الته خو ویل چې ولدا ستاج پانس کولای ستاج پاجي وکي د الله څخه خلاص کی، نو دا لازم مسوچ پالتو شي دي. وس دغه پالتواري په صراحت بیانې موږ ته طالبان په دې تعبیر زمکو وای دا تصریح بما علم زمنان چې الته مخکې زمنان معلومېدل دلته صراحتاً در راپورته کی چې دا نو نه یوازې اولاد دا نه یوازې مال دا د خوند شیان ګرد دغه رقم دي چې پالتو شیان دي په ورځ د قیامت په شو نه درځي کې ته په شو کې نه کې استعمال د الله تعالی د پاره استعمال نه کې. نو دا غیره به د ما قبل سره چې تصریح به معلوم زمنان. الله فرمای زین شایسته کړه سوی دی لناس خلق لر حب و محبت الشهوات د خوندور شیان. شهوت د خوندور شي ته ویل کیږي. موږ ته په خپل اصطلاح کې شهوت خاص دغه توای چې د انسان د عورت سره اړه لري، د مخ د خوا عورت دغه سره چې کوم اړه لري موږ وایو د پلاني خاص شهوتي سړی دی، شهوت پرست دی. دغه شیان وای شهوت د خوند شي ته ویل کیږي. د چا شهوت چې دی د مثال په تور پر عورت باندې تللی خاص دغه شیانو ته توجه
د چا او چا شهوت چې بیا دی خاص پر خېټه تلل دسترخوان کې فکر دی چې دسترخوان را روان دی چې اوس به کم نعمتونه پر کښېښول شي د دغه نعمتو دپاره د خلکو میلمستیا ته بیا دعوت ته ځي ورځي خلکو ست نه یې ورته کړی دی ورځي بس طاقت یې نه کېږي خو دا شهوت پر د باندې زور پر بل یوه باندې د سترګو شهوت زور د سترګو شهوت بیا دا معنی چې ما زیاتور پوړنی د مخه تېر شو دی پسې ګوري چې معلومات یې وکړي چې ځوانه وکړه سپین سر د بیا دغه شهوت په مخ دی د سترګو دن یا ښه مناظر دې ګوري دا راواړوه دا راواړوه دا راواړه دا مناظر دي مطلب حسن منظر که د مخ د انسان او که نور شیان ښه موټر ښه تعمیر دغه ته د چا شهوت پر غوږ ولاړ شي سروزو ته موټر ته تر ورختو د مخه لاس ورنه باسي پلاغه ګانه دی ورته وایي غزل ورته وایي ریکارډ دا ورته سټارټ کړي بیا ورخیږي اوس خو چې دی شهوت یې الله تعالی دغه ور ختم کړي دغه سه درب ووهله یو درب هی په موټر کې اوس ورته وایي دغه دی چې تا چالان کړی تاسو دې په موټرانو کې درب الته د بل خونې زنګي اوس ورته چې دا اوس روز دی دا اوس خواندي الله تعالی په مسخه کې دا انسان د شهوت وار انجیل کارټونه او خوانج ورکوا کرا طریقې بار دغه مسخه سو وس دغه اله درب دروس خوند ورکي چې بل څوک په عذاب د تم نه په پوهېږي چې دا چی شي دی دا کم طرز دی دا څو وایي درته دغه شهوات دا ګرد د خوند شي چې دی خوند پر اخلي نو الله په جمع ذکر کړل شهوات دا شهوتونه د خوند شي کته دا خوندور شیان چې څه په تفصیل سی وای نو به مش په پیدل شي دا ګرد د شهوت ته قسمه دي رب العزت اول د شذ څخه شروع کړ من النساء چې دا عبارت د شذ څخه دا شذ د خوند یو شی دی د دغه محبت ورته شایسته دی والبنین دو ام تر شذ زامنم ګوره د شهوت شیان سو انسان ته خوند ورکي که شهوت خاص هغه د عورت په معنا او زوی ته هغه مسله نه ده شهوت ته خوند شي د خپل د زوی پر چا دونه غالب سوی زوی د زویش کنزل خوند ورکي ورسه پلانیته واسطه بابا ورسه اجته واسطه پلار څه وڅکه دغه کنزل دی ورشي چې اجته وکه اجه ورشي چې ودته وکه د زوی پر داش کنزل خوند اخلي دا نو د محبت هغه اخرنی درجه ده د زوی پر ګناه خوند اخلي زوی چې بل څوک زیری دی زوی ته تربیه نور کی چې په لاخه کاش دا غسر خوشی کې شنه مؤمن دی دا غم تا پر ځان باندې ولګو وسورته چې زبم کې شنه مؤمن دراواله کوم ستامور بدر څه وڅکی بر خوندر کې دا خپل غته ته خوندر کې دا بنین د الله ذکر کول بنین او محبت د زامونو د پکښنیوالي کې مال شکنځل خوندر کې په لویوالي غلطي او ګناه او حرام پرستی خوندر کې پر د باندې ګرا دریم شی والقناطير المقنطرة والقناطير دا لوی مالونه غټ مالونه دا قناطير جمع د قنطار ده قنطار کې ډېر اختلاف د اهل لغت سوي دي څوک وایي زر دینار ته قنطار وایي نو قناطير خو په زرو دینارونه دي څوک وایي چې دا قنطار چې دی هغه چې د غوایي څرمن داسې کې لکه کاکاشه داسې یو رقم ظرف دی داسې جال دی معنا سوري پرور پکې کېوري خورا غټ دي سپینورو نو لیدلې دا د پاپوړو د امچورو خلکو نه دی لیدلې چې د پاپوړو د امچر سره ډیسوي دا هغه نه په چې کاکاشه چي که پرور ته وای کاش معنا چې پرور پکې کشه ځای کې نقل کړي نو دغه چې د غوایي د سرمنې څخه دغه شی جوړ کې د سرو زرو ډکه کې دغه قنطار وای په بل لغت کې نو په بل لغت کې وای 20000 دینار و دغه قنطار وای خو به ار الخلاصه د خبرې ده کې په زر دینار ترجمه کوي کې د غوایي په سرمن چې په ډکه په دغه ترجمه کوي کې په 20000 درهم یا دینار ترجمه کوي خلاصه ډیر والی دي نو موږ به د ترجمه کول قناطیر دا ډیر مالونه المقنطره سره جمع سوي خرسوي دغه څه پر اوړه پر غورځوي کله دا اوس خلکو د تجارانو مالونه دا رقم وای چې وسم خره کېدلې په خدای در خونه خراوتلی وای ته یو تعبیر په وک او زر لک کالدار لزر لک کالدار دغه واست بار خدای خرید قناطیر مقنطره دي دا خو جلاله چې وس بین خوندې کړي دي د دې مشتنر عمل مې چې کوټه څونه پډه کیږي دی خو دغه نه کړه نو علاوه دغه قناطیر د ډیر مالونو المقنطره چې سره جمع سوي حیاجي لکه د خشيو ټپی په داسه راک سره خرکی دغه سره خرکی د دغه محبت دا قناطیر مقنطره په سیال او تعالی تفصیل ورکي چې دا نو دی من الذهب د سرو زرو څخه سره زره دغه نه خره کړي سره والفضه چې کده سپینو زرو څخه سپین زره دغه نه خره کړي والخیل او یا اسان
دا خیل چې دی د آسان دا هم دغه رقم دی د شهواتو د قسمه څخه دی چې څوک بیا د آسانو شوکي لکه پاچاهان و د قومندانانو دغه خلک بیا د آس خوند ورکوي. کم آسان المسومه چې هغه تسویم سوي. دا مسومه هم ډېرې معناوې لري. یوه معنا دا د المسومه د تسویمه څخه تعلیم ته وایي، تسویم د حیوانات تعلیم ته. نو دا هغه آسان چې تعلیم یافته د پروت غږ پر وکې آس پروت کوي. موږ تاسو سره په پوهیږو نه چې آس نو پروت څنګه کوي. په دا جنګو کې د سکیل دا چوشکه د غوږو سره ورنیولي، دغه دونه شریط په زړیږي په دا ځغاسته کې ضربین په وی د مغزه سره تکان لاله دی په دا جنګو کې څغلي کده اخو اٹک پر کېږي د پروت غږ پر کې د سی په دغه ځغاسته کې پرې وځي چې برته د ځغاسته غږ پر کې برته غورځي. دغه تعلیم یافته آسان دي د جنگ د پاره روزل سوي یا د ځغاسته د ساکیر د پاره روزل سوي د بسکشي چې پکې آس ډیر ښه تعلیم اخلي. نو الله پاک وايي هغه آسان المسومه تربیه سوي یا د سیما څخه سیما علامه ته ویل کیږي. بیان ترجمه ده والخیل هغه آسان المسومه چې دی نقشه سوي. نقشه دوه قسمه ده، یو هغه طبيعي نقشه ده چې ګای لري د آس په داتندې کې د سپین شی دی لکه ازموش پوستش په پښتو یا په اردو چې 15 کاږي، انګریزي 15 نه یادوم دا نور 15 دغه سپین داغي وجه ته چرګي وای دا چرګي آس دی په داتندې کې چرګي دی د سپین. هغه په عربي چې غره ورته وایي موږ تاسو باورې د په دغه باجو کې ډیر استعماليږي. نو دغه آس المساومه چې نقشه دار دی د طبيعت د خلقت لري الله نقشه کړی په تندې کې سپین چرګي ور کړی. دولتونه او حکومتونه چې بیا نقشه کوي چې دایله په هغه وخت کې کورنګي بهان نه غټ سوی دا حکومت چې په خپل کمند کې داخلي نو برا چراولې بس د سیخ ورته سور کې په دغه سره سیخ باندې برا یو نقشه پرو کې حساب پر نوښته کې فرض ک 55 دا پر ولي کې یا فرض ک مثلا شپېتم ادا چې پر ولي کې په کتاب کې دی په دغه لمبر باندې درج چې درج بیان د نفقه حواله ده چې دته د سار د خاصه مثلا 2 کیلو وربشي دي د مخستان د خاصه 1 کیلو کشمش غنه مراواله یا پرور ور اواله دغه د حکومت و دغه تکته کیږي ذخیره ته چې ذخیره ډکې نو دغه شیانو کې چې مسجد د جنگ په وخت کې نو په خوا باز کړو دلته پیری د شپې پر کولې په کوڅو غلي وروړو کې بغیر زیادل نو دغه مساومه به د معنی چې نقشه سوي یا د فطرت لاري پر تنګي یا د حکومت لاري څخه پر اكوناټي باندې لمبر ورلیکل سوي. نو دا آسان چې دا خو نه اس نه نقشه کیږي خو یو اس کیږي مس اس چې اصلي اس. نو دغه آسان دام د شاوت قسمت څخه دی په دغه کې مر مصروفینو د سوم بل معنا د څړ د پیولو المساومه دا معنا لکه نه وي هغه زکات د سائمه حیوانات په هدايه کې به مجدل سره څړ کوي. نو والخیل او هغه آسان المساومه چې پیول سوي شخصي شایستای کې دایس په خبره تاسو وس په دې اسمه مساومه درې قسم سدري سره په اس کې استعماليږي. والانعام او د چارپایانو څخه جمع د نعم ده. نعم چارپای حیوان ته ویل کیږي اصلي په وښ کې استعمال دي. اوس نو اوښ و غوی و پسه دا ګرد ترلانی دي څوک بیا دغه شوکې د سرای سړی دي چې وشانی پسونه یې بس غویان ورته ولاړ دي. والحرث او د کشت څخه کشتي بل چاته بیا کشت خوند کې دا کشت نو عام سو چاته سر درخت خوند ور کوي باغونه کړلې دي درخت دي چاته بیا دغه سپالیز دي یا غنم دي یا جواری دي دغه کشتونو حبوبات دانې چې کړل کیږي دغه کشت. نو د تعالی شپش یان یاد کړ کې را حساب یو شدي سوی دوهم زامن سو بل دا ډیر مالونه چې خرسي وي چې هغه نو سره زرو سپین زر دي دا درې بل دا نقشه سوی آسان دا تعلیم یافته سوی آسان دا څلور. والانعام بل دا چارپایان چې دا اوشان دي یا غوایی دي یا وسونه دي دا 15. والحرث بل کشت بل دا کشتونه وشنګي یا یو دغه خوندور کی دا نه په خلکو په سپارت لري د چاته بیعت پر هغه د چا پر هغه باندې دغه که ذهب په زجلای حساب کې بارونو ګر سره اوغه دي مسافر او واته تبارر سیر نو وسو دا شپش یان الله عز وجل ذکر کړل. ذلك متاع الحیات الدنیا خلق ته خدغه شایسته دي علاوه از ما پیسه او دا خو ستاد رسول شي ذلك دا متاع دا د منفعت شیان الحیات الدنیا د دې دنیا د ژوند دا فقط تر دغه دنیا پورې محصور دي. غي دنیا ته یو ندر سره زی حتی د الله ساعت لازوی در څخه خلاصي جیب کې اچي چې بابا ته کپن ورکی ګټي وټي ګرځي د دې
پرېولل خپل نه کوي استنجا په ملا صاحب وروي باره غسل ورکړه ملا صاحب دراجرې در واخله اوس ورته چې خو ګرد مستا و چې ته پیدا سوی دا پلار ستا په خدمت کو خدمت دغه نو کوي خدمت خو وکړه دا لاس لا نه پذیری وایي بلکې استنجا وروي نو ولي ورو امن په بلې به عزت کوي خپل هغه د ادب کار نه کوي چې خدمت دا به خپل زده کوي د خپل پلرو غسلونه په خپل ورلره ورکړي بل څوک مور لکوي خپل پلار خپل وکړه دا کار که جنې زوراوي شي زه کوم ته لاس ولا کرا زوراوي زه په خپل پلار پرابلم نو شخو جام دا مال په ګرد ځنی راګرځه خیرات خلا بلد الله دغه فیصله د تور و او هر انسان ته چې ذالک متاع الحیاه الدنیا ذالک دغه متاع د منفعت شي ته ویل کیږي سړي ګټه پر اخلي ذالک دغه متاع منفعت دی الحیاه د ژوند الدنیا د دنیا د دنیا سره اړه لري بالا نه ور هغه خبره په صراحت بیان کړه چې لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم جفاب د دې اموال د دې اولاد ژوند کې په لسم آیات کې ذکر شوی ولې خو نه در سره ځین خواجه د دې دنیا د پاره پاتې شو دې کوم ستاسو اخرت ته ځي بس والله عنده حسن المآب والله الا عز وجل جدي عنده فنيزده حسن المآب شایست د مرجع دی مآب مرجع ته وایي چې سړی ورځي لکه ګرد ورځ په بازار کې ګرځي مرجع او مآب او کم ځای دی او کوړه خپل کوړه چې راشي خپل خونې ته چې نه نوځي دلته نو د لپاره حسن مآب کوروالا بستر ورته اواره کړي یا غشته د ناس ځای ورته سمي هغه وبې برابرې د خدمت د راحت شان ګرځه برابر دي دغه ته حسن المآب شمرجع چا دی ورته راځي شزه الله وي شمرجع جزما سره دی کې ګټه زما څه به ګټه فاسانو په دغه شانو کې نه ګټه کیږي چې تا محبت التي محبت را واړه د شهوات زما سره ک الله برب حسن مآب پیدا کی حسن المآب هغه شایست د مرجع دی شایسته مرجع د سر دی چې جنت دی نو د په رضا باندې کیږي د په محبت کیږي په حب الشهوات نه کیږي دغه شهوات سره محبت څه معنی محبت د دې چې د الله په لار کې نستا آس ولګیږي نستا مال ولګیږي نستا زی ولګیږي که الته مصرف شو نو خدای جسر محبت نه دی خدای الله سره محبت دی خدای محبوب شان ګرځي در الله جار کړل بارجنا حسن مآب وګټین وس خبره ده چې په چې د الله تعالی په وړاندې چې د حسن مآب دي دا نو چاته ورکول کیږي چې د الله سره دغه محبت د شهواتو چې کوي و دغه تور کول کیږي قبل چاته دا بیان کی قل ورته وای ای نبی چې محمد علیه الصلاۃ والسلام ورته او نبئکم د اول امزل استفهام دي او نبئ یا ز بیان وکم کوم ته بخیر په بهتر شي سره من ذالکم تر دغه مذکور اشیاء دا چې ذکر سو تر دغه شی در ونه شیم وای دا استفهام تقریری دی یو چاته چې نو دا خبره دا رقم نه ده یعنی خو نو ده پیغمبر علی السلام زدا شی در ونه شم یعنی خو نو در و به شم خامخا غوږ ته ونی چې در ویشه چې در دغه شپږ شیانو چې کوم شیان ذکر سو تر دغه ټول بهترین شی به تشته وشم چې دغه ګټور په من ذالکم کې خبره تشته د شی حافظان اس ارسو کې اصل ده ز اشاره ده و اوغه مشار الیه چې الته لږ ذکر سوی دی یا ډیر ذکر سوی دا کوم چې دی دا د خطاب د فار راځي ګوره من زالیه تر دغه شیانو کوم وته چې توام خپل مخاطب ته ګوره چې یو ناس دی کډیر نو قران خو خطاب ډیرو ته کوي ګرد امت مسلمات کوي من زالیه تر دغه شیانو کوم وته چې توام امت نو دا مې درته درته چې دلته جدا سپام سي ذالکما ذالکم خصوص پیاد قانون دغه دی اکل کوما کوم دا چا په خاطر بدلیږي د مشار الیه سر اړه نه لري هغه زادي هغه زا وزاني هغه دا کوما کوم د مخاطبینو سر اړه لري نو تاسو چې خاتمه وایست د قران کریم یپلا خو خاتمه پر طرز قران وایست دا خو یو غل چې د قران جلالی خاتمه خو دعا ده ول پر طرز قران ویل کیږي دا باید د خلق امین پر وکي د دعا پر طرز باندې وای دا یو خبر زده بل دادی ونحن على ذلك من الشاهدين کې شیخ وای کې مدرس وای کې طالب وای کې حافظ راس د خدای مخلوق ناس دی ونحن على ذلك من الشاهدين وسرته خو ذلك خو نه سړي خو دې کړی دی خدای او په اعتبار لیکلی خو ته غو عقل لري خو ته ځان ته غټ د برج دې چې زدونه قدر علم پناه مازی 10 سپورتي کې نور شان خو نو ګرد از ماز دادي نو دا ځکه کوم دی نو دا خو تخپل واړه وته ذلك من الشاهدين ولې مخاطبین دي ډیر دي کستا مخاطبین یو سړی نو خو دې سپاری ختم کړی د خدای مخلوق تر تناس دي ونحن على ذلك من الشاهدين دغه څه به واش چې مخاطبین دي که یو سړی ناس ستا خبره ده یو سره بارا ونحن على ذلك من الشاهدين بارانو بیا وایو
یا وانا علی ذلک من الشاهدین چې الته نحنو وایه دلته چې ګرد موږ حاضران یو او بیا خطاب دغه خلکو ته کینو برای جمع کوته لکه دلته الله پاک هغه جمع کړی للذین اغکسانو ته ور اوس پیغمبر بیان کی براغه مشتاق بهترین شی راشي للذین اغکسانو لره اتقوا چې دوی تقوا کړی د الله څخه بیریدلی د الله اوامر پر ځای کړی د مناهی او اجتناب کړی نو چې شور کول کیږي عند ربهم پنځ د رب د دوی جنات باغونه د الله ودته وروشه ولا چې الله پکې ته ودی ته وای چې ورته هغه کسان چې تقوا کوي د الله په وړاندې چې شور کول کیږي جنات باغونه څنګه باغونه تجري من تحتها تجري بيجي من تحت د لاندې څخه هاده د باغو د باغو تر لاندې سمانه د مځکې په شکم کې یا د باغ څخه مراد خونی دي د باغ تر ونو لاندې یا په باغو کې چې بنګلي د کورو لاندې د کور لاندې د کور مخ یادې لکه سړی چې وای یاره ورلم د پلانې واجب شځای و د کور مخ ته یو واله بيدل د ارغنده خلک ولې صفات کوي خو په ارباغ کې واله روانه د جاری د اوبه پکښې کې نو خدای واجب د خوان نو دغه سی باغونه دي تجري چې بيجي من تحت د لاندې څخه هاده د باغو یعنی د درختو دراغه الانهار ولې بيجي او دی په جوړو کې چې دا ورننو چې دا باغونه الله ورلره ورکوي په دغه باغو کې د څو عمر د پاره دي مثلا د کال قرارداد دی د میاشتې قرارداد دی د لیک مش په د کرایه شانو مختایو د کال قرارداد د 2 کالو قرارداد درکم الله وايي خالدین فیها خالدین دی به همیشه توپ کوونکی فیها په چا کې په دغه باغو کې دا د ابد د پاره دي دا بیا د کرایه مثلا نه د چیز نه راوځي وازواج او د دې د پاره سړی چې ګوره په باغ کې واله بهیږي نو دا جنات خو جامه سوله یو باغ نه دی خو معلوم دار چې پر دنیا باندې یو میوه د پکشي کېدل د انګورو باغ به جلای د خرما د به جلای د ګرینګي چو زردالو د به جلای خو هغه میوه پکشي کېسته چې دلته په دنیا کې تاګر د ولاکه خوړلې دي الته خو ارس میوه پکشي کېسته دغه نه باغونه دي نو خبره د سړي شهوت ورته کې د شهوت غم علی الته خوړلې او ازواج کوروالای وی دي الته دا چې مشجي ورته وایو همسر ورته وایي د مثال په تور د ژوند ملګری او ازواج جوړیږي د شذ مطهره پاکه کړه سی ور مطهره لفظ استعمال کی مطهره خو د اسم مفعول صيغه سولنه نو دا چې پاکه کړه سی د الله تعالی په پاکه کړه سی د چش څخه که ظاهري عیبونه دي که باطنی دي ظاهري عیبونه دا د مثال په تور او شذ ته په میاشت کې یو قسم تکلیف فیشي هغه چې حیز ورته ویل کیږي په کتابو کې بم ویلي عام خلګم په دې فیش کالی دی بوې پلانې شذ په کالو کې ده معنی هغه مریضی کې ده نو دغه مریضی کې خو د انسان زړه بارا نور غواړي د خپل بدنم د یو تکلیف سره مخ دي مثلا بل نه جوړی چورته پیشي حیز بنې استحادت پر لاله زکام دی چې به د اختو ار پلاستیک دونه ګروډ برا ورځي خدام د انسان بارنه څنګه ورنځي کېږي خو د انسان هغه د زړه غوښتنه نه ورسره دا ظاهري عیبونه ځینې شي چې حاله د مثال په تور خپل د ځان تصفیه او صفایي نس کولای د ځان د خپل لباس پاک نس ساتلای خدام یو ګندګي د ورسره دا ظاهري چټلې باطنی چټلې به د په وس شوځي کې چې دی الله تعالی د زموږ مؤمنات شوځي وساتي په ګردر شوځي کې دغه د فحشا او د منکر شو وسپیر دغه د دې سره ګوته اړه ده هغه سره ګوته اړه فقط نومې د پیار پر یشري په اردو باندې د خلک منو او محبت ورته وای دا په ناروا توګه اخته ده به باطنی مرداري ده چې د شوځي سره ملګری پر دې شته د سړي بخي شوق ناراضي چې دا د نور خلکو سره د مثال په تور د خپل محبت هغه خپل د زړه الفت ور سره ساتي نو دا خو برغلاس ودا شته هغه د جنت حوري چې په هغه کې د یو شی رانسته نه په ټول حیات ودی ته حیز ورزي نه زکام ورلره ورزي نه چې بکیږي نه په بل نه جوړي نه دا رقم د چې د مثال په تور خیرانه پیران به حتی وای د پوندې مغزه په احادیث کې راځي په دا ډکی کې معلومي رنسونه شفا پده بدن یې سونه او د سنوم د سوالات ودش کې برابر ماتیږي جوړه الله پاک دغه صفا کړی دی چې هغه مغزه د بدن غمنه کوته وره پکښ کې معلوم بس صفایي تر دغه اندازې پوری ده او هغه بل صفایي باطنی چې هیڅ بل جنتی کې سترګې نه وړي چې هغه زما میړه په خپل دغه خاون باندې دغه ناراضی ده چې د دنیا حسین او جمیل ځوانان ورته تیر کې سترګې نور او نو مطهره دغه معنی خور ډیر پاکي کړی سوی د الله د طرفه څخه ګوره دغه د مزید صيغه استعمال کړی ده شنو چې دا باغونه دا رقم میوه او دا شذي او د دې خدای انسان ته دا ورلاسي په قیامت باندې او د ابد پر ام دي ګای دا رقم باغ ته دی ورلکی د باغوان ته د ترشي
یا د مالک تندی تروی شي. که د مالک اشنای راغلی و د باغ مالک چې څوک دی د باغوان تندی تروی شي برای د ګرد مرد د انډوالان دی وزنه نه وزي چای سیز مرورته تم واغه دی وخوړل ګای ګای بادار کمی باغوان انډوالان را وسلی د مالک تندی تروی شي برای ولاکه بل کله څوک دا باغوانی دونه موږ ولاکه خوري لکه د انډوالان چې بندارونه چې دا کیسه ده الته د الله ته طرف رضوان دی الله وای خورای چې ستا واس رسیږي خورای راضی ام دی الله ته خوان ور کی دغه بل غټ نعمت چې دلته یاد کی چې دلته د باغوان د طرف څخه ملائکه دي او د مالک د طرف څخه دلته ناراضی نشته ورغضوان او رضا من الله د الله د طرف څخه پر رضا والله بصير بالعباد انسان به وای چې ای الله زبدلې تقوا وکم په ما به دغه شذې دا وست مخکې ذکر سواله بنین زامن قناطیر مقنطره او د اسان او د ورشان او د کش دا بغرد ز په لغتوم صاف پلار کې به مصرف کم مگر الته به بار بدل را نه کول سي الله پاک په پای کې وعده او فرمایل والله بصير بالعباد والله الا پاک بصير دی بالعباد پر بندگان د بنده یو کرده د الله پاک څخه یریږي او نه دار کم چالاوي زبر نه وینه چې ګرځي وینه ټول عبادت بینه مونږ دا بدلی به او کوم هم دا غرکه وس په دې آیات کې کم کار وسو په هغه آیات کې ویل چې ولدا د دې دنیا سره اړه لري په آخرت کې پر شر نه درځي نو د آخرت لپاره به چې په شر راځي هغه تقوا ده تقوا چې ته وکي د متقینو د لپاره برات دغه شش شیان دي دا ماز پالتو شیان التنو اصلي شیان او هغه دار کم شیان چې څوک د کی چې څوک مالک هغه برازي امبي کته دلته بزما عمل دار کم نه چې د حساب به وتلی ما بکړي الله پاک په پای کې دا چې والله بصير بالعباد الله د عباد په هر کار باندې لیدونکي دي بالعباد یعنی بافعال العباد باسرار العباد د بنده په هر سر باندې الله خبر دی ویني پس متقی وسورت زوایم چې زم لایم زم متقیم پیر صاحب وای چې متقی خو نو زایم خو چې پنی ته می وګوره تسپوت می وګوره زما خلوت خانیه ته وګوره غسنو زرغنو رنگو ته وګوره خدا دا بل سړی بیا وای د مساتر مجاهد وای بابا کښنی کرا دلته د موت ته کوي راته کې ته څنګه تر راچیر سي بیا ته ورته یو ټاک ساده غوږو سره زوکم چې بار به ساته کوه معلومه شي سال بد دا تقوا زموږ د جن د خلکو د ګردو پر عملي دی یو ځان متقی معرفت کې بلم معیار مندي معلوم الاخره معلوم کړی د خو موږ نه دی معلوم کړی زه خپل ملایې د تقوا معیار بولم پیر صاحب خپل پیر د تقوا معیار بولم دا راکه معیار وستلته بیانې چې زه به څو صفات ته ذکر کوم چې متقی د اس کسان دي د جنتونو د دغه دي الذين دا هغه کسان يقولون چې دی وای ربنا اننا آمن ربنا ای رب زموږ اننا بشک موږ آمنا موږ خو د ایمان راوړی دي اول د ایمان خبره ذکر کړل د ایمان خبره ولې ذکر کړل کافر ته عف علی اڅ وخت نه کوي چې څوک چې کافری پر کفر دې مرشه او الله تعالی جماعت کې چې راځه جنت بس ماته بخښله د دې امکان به سره نشته نه ګناه ور معافي نه کفر ور معافي نو خو اول د ایمان ذریعه ور پیښ کړه چې الله پاک ایمان خدای چې هغه موقوف علیه د نه کوي دي هغه خو ما کړی د ایمان د خاص صادق یم وس نور شیان چې الله پاک ستاسو غواړي نو دې څه وایي فغفر لنا فغفر ته بخښه وکړه نازمر د پاره د چیش بخښه راته وکړه ذنوبنا د ګناهو زموږ ګناهونه پر لجمع کړ بالا ک واړه ګناهونه دي ک کبیره دي بس الله پاک تیرا معاف دا اوله غشتنه خدا غسو وقینا موږ وساتي اصلي خو وقید چې دغه چې کی اصلي خدای وکلمه امر دی نیا وای په عربي کې هغه کم توري دي چې د پر دغه معنا ورلره ورکه د فعل معنا سم د ورلره ورکه پر هغه قیدی خو اعلال پکې سي دا خو د عتب ته پاره دی مازه وقته وساتنا مش عذاب د عذاب څخه النار د اور د عذاب څخه مونږ خوندې کړو دا یو الصابرین دي صبر کوونکي دي د متقین کوم صبر درې قسم دي عمده اقسام د درې یو صبر دی د معصیت څخه د ګناه څخه ځان صبر کوي په ګردو ګناو کې خوندونه پراته نو دغه ګناوي چې ته به د ځان سره مجاهده کوي د خپل نفس سره نفس ته به وایي چې دغه راحتونه خوستا ګرځه خوشتدا څه کولا کوي کې په دې کې د الله ناراضي ده کدا اس په خبره پیژ دا ګناوي ګرځه د خوند شیان دي کنه اره ګناه چې ته د خوند پکې د نفس لذت پر اخلي اما ته به پر د بنجز لګیدا بنجز خونو چې دی ګران دي هغه چې دی بنجز یا صبر دی صبر ته وکړي چې ګناه نه کوو بل د صبر شاخ چې دی هغه صبر پر طاعت دی عبادت نو اسانه کار دی خو د مثال په تور د زموږ څه په سپوپ کې کموالی ولې رالی خدا خوب خوږ دی تر عبادت پر غالب سي عبادت په لغت وي خوب د لاس نور کې خوب ډیر مهم دی نو دغه چې دی ګوره پر طاعت هم صبر کول په طاعت کې مشکلات شته
چې ته طاعت کوې راپورته کېږي خپل د توده بستره څخه خداګر د خلک چې داسې نه دي چې دا نور خلک د سپینږیري یا د الکوان دغه چې وختي دلته راځي دی دغه احمق دي د خوب په شیرینۍ نه پوهېږي ستا فکر کې دا دی چې زه نو په دا خوب ډېر پوهېږم اهمیت باندې د دوی خو نو اثر نه خلاصېږي خپل خوب به کوې د هر یو دغو نه قدر عقل لري چې خوب چې دی زما د بدن ضرورت دی مګر دی دا ضرورت په لغت وي خو اطاعت هلته بیا توکېږي نو دی صبر په طاعت کې کوي دا دوه دریم قسم صبر چې دی هغه په مصیبت کې دی مصیبت د غم په وخت کې سړی اټکلول کېږي چې چاته غم پېښ شو پلار یې مړ شو د چا زوی مړ شو د چا کوروالا دغه د مثال په طور وفات شو د ښځې بیا خاوند وفات شو په دغسې وختو کې که بېصبري ځینې کېدله د خدای د امره بېامري یې کوله بارونه تپوسه چې معنا دی صبر نه لري هغه دی دغسې خو هر څوک صبرمند دی چې غم نه یې ورپېښ یا صبر په وخت کې د مصیبت صبر نو څه ته وایي ژاړي به نه ژړا دوه قسمه ده یو دغه ده چې در سترګو یې اوښکې بهېږي خو پراخ دی زه اگر د مردۍ ته مثال وایم چې سیرلی د خپلې موره څه جلاکۍ له سره کم کریږي ویي نو خدای خو عقل نه لري خو سیرلی دی خوره کوي مګر د مور محبت جلا شي د پلار محبت جلا شي دي نو ژړا چې ده د پلار او د مور په جدایي کې دا طبیعي شی ده راځي دې ته بېصبري نه وایي بېصبري دې ته ویل کېږي چې باره د خدای شکایت کې خدای پاکه په دا دونه انسانانو کې بل در باندې ودرېدي زما پلار ته مړ بل در باندې ودرېدي زما مور ته مړ دا د خدای څه شکوي ویلې دغسې یې نه کېنو یا وایي چې زما پلار را مړ کړي زه ولاکه نه لمونځ وکړم زما پلار ولې الله بابا دا نظام دی د ګردو خلکو پلرونه مړه کېږي د ګردو خلکو اولادونه مړه کېږي مندې مړه کېږي نو غم او حزن جلا دی چې پر راځي بېصبري جلا ده دا مه سره ګډوي چې که چا ژړل ته وایي بېصبري کړي بېصبري ولې کړي خدای فطرت دی نو طاقت یې نه کېږي نو که ده د خدای شکایت کوه باره ووایي چې بېصبري کوي نو صبر څو قسمه سو درې پر طاعت سو د معصیت او د ګناه څخه صبر سو پر مصیبت سو دغه صبر په متقی کې موجود دی درې سره والصادقین او دی رښتونی دي په خبرو کې رښتیا وایي بس دا خپل چالاکي نه وي پلاني ته مې درواغ ویل داسې مې خطا است پلاني ته مې بیا درواغ جوړ کړه داسې مې خطا بابا درواغ وایي ولې نو خو د متقي نقشه صدق دی خپل رښتیا عذر وړاندې که باره وایي کیسه دغه رقم و دغسې راپېښه شوه ده نو درواغ به نه وایي اوس موږ د کوچنیوالي څخه هلکانو ته درواغ وښیو په کورنیو کې باره چې لوی شي دوړې وسړي بیا موجه به درته وایي ضرورت یې هم نه وي اوس ارمان که دی هغه کافران چې وایي خو وایي ضرورت مې ونه مسلمان یې بې ضرورته باره وایي دا دی د ځان کمال بولي چې یاره چالاکه یم چالاکي یې بولي یا صدق دی والصدق ينجي والكذب يهلك حدیث شریف دغسې وایي رښتیا خاص په خبرو کې نه ده عمل په صداقت انډیوالي په صداقت دښمني په صداقت قرابت په صداقت دې ته راستباز وایي یاره پلانې ډېر راستباز دی باره خلک دغسې وایي مخ دی شا دا رقم نه دی چې ته چې مخ دی هغه شای چې ته چې واشا دغه مخ داس خلک په چمو باندې دا چمونه کوي دوست نه ځان در دوست دشمن دې نه ځان په دشمن درته ښکاره کړي چې رقم پیری زده چې ته د ډرامې دغه د کارکون دي دا رقم والقانتین او بل دی قانتین وي قنوت دې ته ویل کېږي چې انسان د بدن د لارې عاجزي چې پر هره خوا باندې بیا یې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په شمایل کې وایي د په اخلاق کې وایي نبی علیه السلام دا رقم وو که بچیر دی روان وي که به سپنسری بوډي کندې تر لاس نه چې راځه ته زما کار دی پیغمبر علیه السلام نو کیسته کوي بابا زه خپل کار لرم ته بیا راځه الته زما کار دی پیغمبر علیه السلام دغه مچړو د دغه سره بتلوي چې هغه کار ورکړی د سره د کور مخ جارو کېدل او پیغمبر علیه السلام ورکړی بارز نکلی نو په مسلمان وای دغه رقم دی لکه لون رواشه چې پر راخوای اړه معنا د شوخی نه کوي د الله په دین کې خبر کنه کوي والقانتین عاجزی کوونکي تابعداران خلاصه بر په تابعداري مترجمه کوي تابعدار چې خدای غو نه چې په بدن کې عاجزی ته پرته د بل دغه صفات لري والمنفقین او بل انفاق کوونکی د خپل مال څخه د الله تعالی په لار کې مصرف کوي منفق مصرفونکی د خپل مال دا بل صفت بخیل معنا نه بل صفت والمستغفرین او استغفار کوونکی مغفرت غوښتونکی بالاسحار په پیشلمیانو کې اسحار جمع د سحر ده سحر پیشلمی ته وایي چې سپېدې نه دي راچاودلې دا د سپېدو د مخه وخت چې د شپې اخر دی په دغه وخت کې دی پاڅېږي راکښېني د الله تعالی څخه مغفرت غواړي چې الله پاک زما ګناهونه را معاف کړي اوس په دغه آیات کریمه کې دا چې 18 نمبر دی څو صفات بیان سو الصابرین دا یو صفت د متقی والصادقین دا بل صفت دوا والقانتین عاجزی کوونکی دا درې والمنفقین مال مصرفونکی دا څلور والمستغفرین بالاسحار دا تر ګرد ورسته کی او د اسحار ورسره ذکر کی چې خاص ټاپ د اجابت وخت دا ټیم دی
نور وخت خو الله اجابت کوي دغه وخت بیخي اجابت ته قریب وي الله د طرفه اعلان کوي وای الله پاک بلا کیف د دنیا او اسمان ته راته کیږي بلا کیف کوي پیچ نه دی معلوم چې باندې کسوي چې په زینو کې راته کیږي دغه سی بره اعلان کوي چې وس یو څوک پورته سی وځي غواړي چې غواړي نو هغه مشګر دی بيدی نو دغه مستغفرین بالاسحار چې دی استغفار غوښتونکي په پېشلمن کې دا 5 صفات دلته ذکر سول مخکې صفات ذکر سو چې ربنا اننا آمنا اول خپل د ایمان اعلان کوي چې زه مؤمن ورسته فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار د دوزخ د اور ګرځو مر پناه وړي چې الله استاد اور څخه می ساتي دغه صفات شپکشي کې بار په حقیقت کې دغه بارن اصلي تقدي دغه د فار هغه جنات دي دغه د فار هغه پاک شي دي د الله رضا ده بالا په دعوه کې کېزه ځان ته ثابتم او عمل منی غلطه ده کې پر ځان ته ثابتي عمل نه دعوی یم غلطه ده کې بل څوک ځان ته ثابتي مجاهد ځان ته ثابتي چې پکې کې نه وای غلطه ده اصلي معیار ده یعنی د تقوا چې پکې کړاله خلق دې نه مني دی متقی دا خو لازم نه د مش خو کې بیا تقوا کوله خامخا به ګرځه خلق را دسختی چې وو ته متقی برز ما طبيعت سم دي او که خلق رات کړز ما تقوا از ما طبيعت خراب دي نو زما تقوا خو معامله ده الله سره ده کتر ده یک قبل یې کته رات کړ رات ولا کسي کدا اصلي تقوا ونه او که اصلي تقوا نه و پاتو مازی ټګي او ټګماري او چې قبول کې قبول ولا کسي نه ستا پر رد نه ستا په قبول ده لکه یو چا چې د مثال په تور روزه نیولې هغه د روزه د اولي ورځې روزه چې د یو ملک روزه د بلنی د بلې ورت کې بر د جنگ کوم څه چې جنگ ولي کې تا د پاره نیولې خدای د پاره بنیوي نو خدای برت کړي د چې قبول کې برت شي کیږي خدای دې قبول نه قبول د الله سره اړ لري کې د ردی کې قبل یو تزما روزه دغه بیا ستا کړی غلطه بوله ګناه بوله شي چې بوله مقدار غدنی وله په خبره پوسټ ستاده پاره نه دی ولې د الله د پاره ار عمل چې د جنې چې د الله عزوجل د پاره سي د خلقو رد او د خلقو قبول سافر دماغ باید اثر ونه کی بارانو ته پوسوي چې ما عمله واقعي د الله سره ده کله يردي کې قبلي خو دې پر ما باندې تاثیر نه کوي تقوا هم د رقم د پیدا کړه د خلقو قبول ورته بیا ضرورت نه لري الله د نعمتونو پر درکې الله عزوجل دې زموږ څخه قبول کړي د اعمالونو چې موږ کو د نعمتونو د الله را واخر دعوانا